والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. صدق الله خالقنا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف شوق سرور عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مجلس کے ناس دیر د قدر وړ معزز او مکرم علماء کرام مشایخ عظام د لرې او نږدې نه راغلي بهترین او قدرمن مېلمانه د دې کلي او علاقې اوسېدونکي د افغانستان د اسلامي امارت منصوبین او مسئولین بالخصوص د دې پرفیض او بابرکته مجلس د بهترین ناظم صاحب په اجازت باندې غواړم یو څو مختصرې خبرې د موقع په مناسبت ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړم. رب کریم دې اولا ما ته ورباندې د صحیح وینا او د عمل کولو توفیق راکړي او ثانیا د الله تعالی تاسو ته د اورېدلو او د عمل کولو توفیق درکړي. معزز سامعینو، ډیره د خوشحالۍ موقع ده چې په داسې یو پرفیضه او بابرکته مجلس کې راغونډ یو چې د دې پرفیضه او بابرکته مجلس نسبت او تعلق د رب کریم د بهترین کتاب نه د یو څو ګلانو د فراغت د سلسلې سره دی. الله تعالی دې د دوی دا ختمونه او سعی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. رب کریم دې دا مدرسه او د دې مدرسې ټول اراکین، د دې مدرسې بانی، د دې مدرسې اساتذه کرام ټول په خپل حفظ او امان کې ولري او الہ العالمین دې د دغې ځای فیض او برکت ستاسو د خپل کلي ته بلکې ټول افغانستان ته او ټول اسلامي امت ته جاری او ساری ولري. مسلمانانو ورونو، زمانه وړاندې زموږ برادر مکرم ډېرې قیمت بها خبرې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته ورباندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. زه غواړم یو څو مختصرې خبرې، چونکې مجلس د علم دی، علما راغونډ دي، تعلق مو د دغې مجلس د علم او د اهل علم سره دی. یو څو مختصرې خبرې په دې باب درته عرض کول غواړم چې علم څومره قیمتي سرمایه ده او
او د علم په وجه باندې الله تعالی انسان ته څومره ارزښت ورکوي. دوستانو، قرآن عظیم شان که مونږ تاسو وګورو، د کومې ورځې نه چې رب کریم حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ، د ده مبارک د پیدایش نه وړاندې په مخ د مځکه باندې د جناتو د پیریانو سلسله تېره وه او د دوی یو سلطنت او بادشاهي تېره وه. د آدم علیه السلام د پیدایش نه وړاندې په مخ د مځکه باندې او په اسمانونو کې د ملایکو سلسله موجوده وه او یو غیر متناهي مخلوق د ملایکو په مخ د مځکه او د اسمانونو باندې ژوند کوه. تعداد او شمار یې څومره دی د دغې مخلوق چې رب کریم پیدا کړی، خپل الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي وما یعلم جنود ربک الا هو. د الله تعالی لښکرې ما سوا د رب کریم نه بل چاته نه دي معلومې. د دې لښکرو شمار څومره دی او اندازه یې څومره ده، و بس یو ذات چې رب العالمین دی هغه ته د دې لښکرو اندازه معلومه ده چې الله تعالی په مخ د مځکه او اسمانونو کې څومره ملایک پیدا کړي. او د دې یوې خبرې نه موږ او تاسو اندازه لګولی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه باندې اسمانونو ته لاړه او د مبارک د بیت المقدس د لیدو نه بعد بیت المعمور ولیده، بیرته امت ته راغی، عجیب احوال د دغې سفر یې ورته بیان کړل، د جنتونو د دوزخونو حالات یې ورته بیان کړل. د بیت المعمور یوه خبره ورته کوي د امت ته، و ای زما امته، لکه څنګه چې په مځکه کې بیت الله چې موږ او تاسو ترې طوافونه کوو هغه خانه کعبه ده، همدغه شان رب کریم ملایکو ته هم د نور یوه کوټه پیدا کړې او د هغې نه دوی طوافونه کوي، هغې ته بیت المعمور وایي. وی طواف څومره ملک د دغې کور نه روزانه کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې روزانه د دغې کوټې نه 80,000 ملایک طواف کوي، 80,000 ملایک. خو چې نن یوې ډلې د ملایکو او د 80,000 ملایکو د دې کور نه طواف وکړه، د دوی نوبت ختم شه. نبی علیہ السلام فرمائی د قیامت تر ورځې پورې دې ملایکو ته دوباره نوبت بیا نه رارسېږي. د فکر کوه چې 80,000 ملایک د یو کور نه طواف کوي روزانه او بیا د قیامت تر ورځې پورې دوی ته دوباره نوبت نه رارسېږي، د دې ملایکو تعداد به څومره وي؟ څومره مخلوق رب کریم پیدا کړی، د دوی چرچه موجوده وه. هغه مخلوق د ملایک چې دایم د الله تعالی په اطاعت مصروف دي. قرآن عظیم شان د ملایکو په باب مونږ او تاسو ته عقیده دا راښایي. الله تعالی فرمایي لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ملائک ته رب کریم د امر نافرماني نه کوي او هغه څه ملائک کوي چې په کوم څه ورته رب کریم امر کړی وي. دائم د رب کریم په اطاعت کې مصروف مخلوق دی. خو چې کله الله تعالی د آدم علیه السلام د پیدایش اراده وکړله چې زه په ځمکه کې خپل خلیفه او نایب پیدا کوم، او د علماو نه تاسو خبره اورېدلې، دا خبره یې ملایکو ته وړاندې کړله. ملائک د خپل عبادت د خپل اطاعت اظهار د رب کریم په حضور کې کوي. الله تعالی ته فرمایي الهه انا نسبح بحمدک، یقینا موږ خو ستا حمد وایو، ستا تسبیح وایو، ستا د ذات پاکي بیانو. نو زموږ نه علاوه
بل مخلوق پیدا کولو ته څه ضرورت؟ خبره به توري اعتراض نه وه. رب کریم ملائکو ته فرمایي انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. نو چې کله تنه د آدم علیه السلام پیدا کړه او سا یې پکې واچوله، دی مبارک راپورته شه، د ځمکې د مختلفو حصو نه یې خاوره راوړه، د هغې نه د آدم علیه السلام تنه پیدا شوه. رب کریم فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها. الله تعالی آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نومونه وروښودل. څومره شیان چې دي انسان ورته ضرورت لري او انساني حوایج دي او د هغې سره سره باطني او معنوي اسرار دي، د هغې ټولو شیانو نومونه رب کریم آدم علیه السلام ته وښودل. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وایي ان تر دې پورې چې د کاسې نوم یې هم ورته وښوده. دا کاسه ده، دا ګیلاس دی، دا فلان دا فلان، خو چې انسان کومو اشیاو ته ضرورت لري دی ټولو وښودل. دی مبارکي عالم که پوهه یې ورته ورکړه. د هغې نه بعد ملایکو ته وایي ای ملایکو انبئوني باسماء هؤلاء، تاسو آگاهی راکړئ ماته د دغې اشیاو په نومونو باندې چې دا کوم شیان ما پیدا کړل او پیدا کړي مې دي، د دوی نومونه راته راوښایئ. مفسرین کرام لیکلي یو علمي نکته دي چې ذکر کوي اشیاء رب کریم پیدا کړل او ملایکو ته بیا وایي چې انبئوني خبر راکړئ ما لره د دغې اشیاو په نومونو باندې. داسې رب کریم ونه فرمیل چې علموني، بلکې دی وویل چې انبئوني. مفسرین کرام لیکي دا د انبا ماده د عربیت په لغت کې په هغه ځای کې استعمالیږي چې هغې خبر ته دا محل محتاج نه وي او مخبر محتاج نه وي ورته، او علم ماده په هغه ځای کې استعمالیږي چې دا خبر ورکوونکی محتاج وي. چونکې رب کریم د دغې اشیاو د نومونو زده کړې ته محتاج نه و. ملایکو ته ځکه وایي چې انبئوني خبر راکړئ ما لره. احتیاج الله تعالی نه لرو د دې علم ته، ولې خپله اعلم وه. دا علم رب کریم آدم علیه السلام ته د ورکړی و، ملایکو ته رب کریم د علم ورکړی و. ملایکې څه شی وایي؟ الله تعالی په حضور کې عرض کې قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ای رب تعالی را د هر قسم عیوبونه پاکي ده، مونږ علم نه لرو مګر په هغه څه یې لرو چې تا راته راکړی. په کوم څه چې علم لرو په هغې لرو، په کوم څه چې د علم نه دی راکړی په هغې نه لرو. مقصد د جواب د ملایکو دا دی چې الهه دا د کومو اشیاو په باره کې چې تا مونږ نه پوښتنه وکړله د دې علم تا نه دی راکړی، نو مونږ به خبر څنګه درکړو. آدم علیه السلام ته رب کریم علم ورکړی و. آدم علیه السلام ته وایي ای آدمه انبئهم، ته دې ملایکو ته خبر ورکړه د دغې اشیاو په نومونو باندې. آدم علیه السلام شروع شه د یو شي نوم ورته اخلي. ملایک متوجه دي او د آدم علیه السلام وینا اوري، خو چې کله آدم علیه السلام دې ملایکو ته د دغې ټولو اشیاو خبر ورکړه، هغه نوراني مخلوق دا چې آدم علیه السلام نه دی راغلی، چا په سوونه او زرګونه کاله د رب کریم عبادت کړی او د رب کریم ثنا یې ویلې وه، د الله تعالی تسبیح یې ویلی و، هغه بهترین ملایکو ته رب کریم امر کوي قرآن عظیم الشان کې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اے ملائکو یقینا تاسو نورانی مخلوق یی، پاک مخلوق یی، او چونکې اوس آدم علیه السلام ستاسو استاد وګرځېدل، تاسو ته د څه شیانو نومونه در وښودل او قانون دا وي چې د استاد احترام په شاګرد لازم وي. شاګرد به د استاد قدر کوي، شاګرد به د استاد احترام کوي، چونکې آدم علیه السلام زما خلیفه دی او په نسبت د تاسو عالم دی. اوس راشئ ملایکو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، ټول ورته په یو ځای باندې وکړئ. قرآني آیت دی
ټولو ملایکو په یو ځای باندې آدم علیه السلام ته سجده وکړله ما سوا د ابلیس نه. ابلیس لعین سجده خو نه کړه. د رب کریم د یو خلیفه تعظیم یې په زړه کې نه لرو ده، د هغه احترام یې نه لرو ده. الله تعالی د امر نه یې سرکشي وکړله. د قیامت تر ورځې پورې ابلیس لعین لعنتي ګرځېږي او د قیامت تر ورځې پورې ملائکو ته الله تعالی په قرآن کریم کې عباد مکرمون ویلي. دا دومره عزت چې رب کریم آدم علیه السلام ته ورکړه چې د ملائکو غوندې نوراني مخلوق آدم علیه السلام ته سجده لګوي. د دې لامل څه شی و؟ دا علم. څه شی لامل و؟ تاسو ګورئ علم څومره قیمتي نعمت دی. له مغرورې نړۍ جوړه شوه سوالګره، له مغرورې نړۍ جوړه شوه سوالګره، له مغرورې نړۍ امریکې ناټو روس نه جوړه شوه سوالګره او خپلواکي و ازادي مو واخیسته په نره. ای د تورو خاورو لاندې قلندره او سر راپورته کړه ملا محمد عمره او ملا عمر لکه زمری و د ګران وطن د دشمنانو ښکار کونه او دهشتګرد نه و مجاهد و ځکه خپل ژوند خو په ګران افغانستان کې تېرونه او هر غازي د عدلاله د جاسوسانو د خوارجو روافضو معتزله او جبریه و مذبذبینو به دې قطع کړي سرونه. نارې تکبیر! تکبیر! زنده‌باد علمای حق! زنده‌باد اهل السنه والجماعه! دیوبند سر به کف سر بینن! زنده‌باد علمای حق! معزز سامعینو، ملائکه آدم علیه السلام ته سجده کوي. بنیادی لامل دو چې آدم علیه السلام د رب کریم خلیفه و. الله تعالی یو جامع انسان پیدا کا، علم د ظاهر او د باطن دواړو یې ورکا، علم د اسرار رب کریم ورکا. ملائک نورانی مخلوق آدم علیه السلام ته د دغې صفت د وجې نه سجده د تعظیم کوي. شاید څوک ووایي چې زه آدم علیه السلام خو پیغمبر و، ملایکو ځکه ورته سجده وکړله. اوس چې یو څوک پیغمبر نه وي او هغه د دې زمانې ملا وي یا د دې تېرې زمانې ملا وي یا په راروان وخت یو نیکعمل عالم دی، نو د هغې سره به د ملکو تعامل څه شی وي؟ معزز سامعینو، امام مسلم رحمت الله علیه او حدیث راخستی. علامه منذری رحمت الله علیه ترغیب و ترهیب کې یو روایت راخستی، صحیح حدیث دی، سندن کومه جرح ورباندې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان لله تعالی ملائکة سیاحین فی الارض یلتمسون مجالس الذکر وفي رواية يلتمسون مجالس العلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دغه بهترین ملائک چې عباد مکرمون دي، د الله تعالی ځینې داسې ملک هم شته چې هغې په ځمکه کې ګرځېږي. یو روایت کې راځي د علم محافل لټوي، یو روایت کې راځي د ذکر محافل لټوي. الحمدلله زمونږ د استادو چې کوم محافل د ذکر دي هغه مو هم محفل د علم دی او چې کوم مو محفل د علم دی هغه مو محفل د ذکر دی. دا دواړه سره یو دي. ملائک راځي دنیا کې دغسې محافلو پسې ګرځېږي. چې کله یو جماعت د دې ملائکو نه د ذکر یا د علم په محفل راپیښ شي د هغوی سره کېږي. کله چې مجلس اختتام ته ورسېږي ملک لاړ شي د رب کریم حضور ته، د رب کریم رحمت او مهربانۍ ته په دې خپل بندګانو او د نبي علیه السلام په دې امت باندې وګوره. الله تعالی سره د دې چې دا صحنه ټوله کتلې او په هر څه عالم دی. ملایکو نه پوښتنه کوي ملایکو چېرته تللي ول؟ رب تللي و دنیا ته د علم او د ذکر محافل مو لټول. پیدا مو کړل ملایکو او څه شی غوښتل ملایکو د انسانانو؟ الہ جنت یې غوښتل. وهل رأوها، ای ملایکو دې خلکو جنت لیدلی او چې جنت یې غوښته؟ الہ نه، جنت یې نه و لیدلی، بیا هم لګی و بار بار یې غوښته. که چېرته دې خلکو جنت لیدلی وی تر دې به یې هم ډېر غوښته. دا خو په نالیدلي حالت کې لګیا د جنت غواړي، لا په سترګو یې لیدلی نه دی. پناه یې د څه شي نه غوښته؟ الہ د جهنم نه یې پناه غوښتله. وهل رأوها، ای ملایکو جهنم یې لیدلی؟ نه، الہ جهنم یې نه و لیدلی، دومره پناه یې غوښته. که دا جهنم یې په سترګو لیدلی وی
د دې نه به یې ډېره پناه غوښتله ورنه د رب کریم رحمت په جوش کې راشي ملیکو ته وایي ای ملیکو تاسو په دې خبره باندې ګواه اوسئ چې دا څومره کسان په دې مجلس د علم او د ذکر کې ناست وو دې ټولو ته ما مغفرت او بخښنه وکړله رب کریم ملائک په دغې صحنه شاهدان ګرځئ وایي تاسو ګواه اوسئ د دوی په مغفرت او د دوی په بخښنه باندې ملایکې راوړاندې شي الهه ټول خلک د ذکر دپاره نو راغلي ټول خلک د علم د زده کړې په نیت نو راغلي په دوی کې یو کس داسې مو چې د دې علماو یا د ذاکرینو نه د یو کس سره کار وه بیرون ګرځېده چا ورته وویل چې فلانی سړی په هغې مجلس کې ناست دی او دی راغی د خپل کار او د حاجت د پوره کولو دپاره د علم د زده کړې په نیت هم نه و راغلی او ستا د ذکر په نیت هم نه و راغلی په دې مجلس کې د یو تن سره کار و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی ملائکو ته وایي ای ملائکو دغه انسان ته مې هم مغفرت وکړه او دته مې هم بخښنه وکړله لامل د بخښنې څه شی دی هم قوم لا یشقى بهم جلیسهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا ذاکرین او علما دا داسې یو قوم دی چې د دوی د خاطره زه د دوی سره ناسته کوونکی انسان هم نه بدبخته کومه دا خو اسم نیکان دي دا خو اسم نیکبخته خلک دي د دوی نه خو اسم راضي یم نو چې دا د چا کار ورسره او دی د خپل کار د پوره کولو په نیت راغلی نو هم رب کریم فرمای چې دې انسان ته مې مغفرت او بخښنه وکړه شارحین د حدیثو لیکي دلته وایي سره د دې نه چې فیصله قطعي خو دا ده چې انما الاعمال بالنیات دارومدار د اعمالو په چا باندې دی په نیت باندې دی زمونږ احناف دي کې قید دا لګي دی حدیث مبارک کې دپاره د تصریح د بعضې مسایلو چې مدار د اعمالو په نیت باندې دی دا معنا انسان ته چې رب کریم ثواب ورکړي په عمل باندې نو دا د نیت د وجې نه ورکوي صحت نه عمل بې نیت هم کله صحیح کېږي خو ثواب چې رب کریم ورکوي نو دا په نیت باندې ورکوي الله تعالی د یو کار ثواب درکوي چې تا د هغې کار نیت کړی وي خو لیکن په دې ځای کې دا سړی په نیت د ذکر نه دی راغلی دا سړی په نیت د علم نه دی راغلی عمومي قاعده دا ده چې انما الاعمال بالنیات ثواب د نیت د وجې نه میلاویږي دغه انسان نیت د علم د زده کړې نه لري دا انسان نیت د ذکر هم نه لرو ده همداسې دې مجلس ته راغلی و بیا هم ورته رب کریم بخښنه وکړه شارحینو لیکلي عمومي قاعده هغه ده لیکن دا علماء و ذاکرین رب کریم ته دومره ګران او محبوب مخلوق دی چې کله لا کله د دغې قاعدې په خلاف باندې هم رب کریم په دوی باندې مفت او ویړیا فضل کوي اگر چې نیت د ثواب نه دی خو بیا هم رب کریم ثواب ورکوي په دې نیت نه وي راغلی چې ثواب ګټم فیسبوک کې راغلی وي خو دا خلک دومره لوی خلک دي چې رب کریم ثواب درته درکوي په محض راتګ باندې وګوره همدغه بهترین مخلوق د ملکو دی نن دنیا کې د علماو او د ذاکرینو د محافلو پسې ګرځېږي او د ډېر ناز خبره خو دا ده د ډېر ناز خبره دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث د ترمذي د جلد ثانی دی وایي کله چې یو طالب العلم په یو پاک نیت او په پاکه اراده باندې د خپل کوره راوځي او اراده یې دا وي چې زه ځم زده کړه د علم کوم زه مدرسې ته ځم زه مسجد ته ځم اراده یې دا وي چې زه علم زده کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الملائکة لتدع اجنحتها لطالب العلم دا ملائک د الله تعالی ځینې په مختم ځکه باندې موجود وي د هغې ملایکو کار څه شی دی کار یې څه شی دی وایي کله چې طالب العلم د کوره راوځي محبوب فرمای دوی د طالب العلم د خپو د لاندې خپل وزرونه اوار کړي وي دپاره د دې چې دا طالب العلم په دې وزرونو د ملکو باندې قدم کېږدي مقصود په دې وزرونو اوارولو کې څه شی ته خو وایي چې طالب ته ښکاري نه
د طالب خپل په نرمو مالوچو کې هم نه ولیږي دا قدمونه څه شي دپاره غوړوي علماو لیکلي یو خدا چې مقصود په دې کې رضا د رب العالمین وي دویم اساسي غرض دا دی ملائک د طالب العلم د خپو د لاندې خپل قدمونه ږدي دپاره د اکرام د طالب العلم دا وړوکی سړی نه دی دا طالب لوی انسان دی دومره درګاه د رب کریم کی قبولیت لري چې دا نوراني مخلوق د ده د خپو لاندې خپل قدمونه ږدي د ده د اکرام او د ده د عزت دپاره شارحینو د حدیثو دلته لیکلي تحفة الاحوزي کې مبارک پوري لیکلي یا خو دا حدیث مبارک حمل په ظاهر باندې دی یا په حدیث مبارک کې مجاز دی یا وایي د حدیث مبارک معنا دا ده چې ملائک د طالب العلم د حال اعتنا کوي په دوی فخر کوي په ده ناز کوي یا وایي دا معنا ده حقیقتا قدمونه نه ږدي اکثرین علما دا لیکي نه دا څنګه چې نبي علیه السلام فرمایلي چې ملائک د طالب العلم د خپو لاندې قدمونه ږدي حدیث په خپل ظاهر حمل دی او په خپله معنا حقیقي حمل دی همدقه شان ده یقینا ملک د طالب العلم د خپو لاندې قدمونه ږدي بیا د یو معتزلي او حالت مبارک پوري ذکر کړی تحفة الاحوزي کې و یو ملاو عقیده خرابه وه دا وینا یې واورېدله چې نبي علیه السلام فرمایي چې د طالب العلم د خپو لاندې ملک قدمونه ږدي وایي ده د سخریې د وجې نه یا د نخرې د وجې نه د خپله خپه راپورته کړه او دا ځمکې یې ووهله ورباندې چې کومه دي ملک وایي څنګه چې خپه ځمکې ته رسېدل الله تعالی په دواړو پوشل کړه طالب وړوکی انسان نه وي ته ډېر لوی انسان یې او د الله تعالی په درګاه کې ډېر قیمت لري د رب کریم په درګاه کې ډېر ارزښت لري دا ستا هر یو لاره دا ستا هر یو قدم ستا هر یو مجلس دا د رب کریم په درګاه کې ارزښتناک دی ولې ځکه ته د رب کریم د رضا طالب او کوم یو کس چې د الله تعالی د رضا طالب وي الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه کسان چې زما د رضا دپاره زما په لار کې مجاهده کوي زما په لار کې کوشش کوي او دی په کوشش اخته دی رسول الله صلی الله علیه الله تعالی فرمایي لنهدینهم سبلنا لام تاکیدی راوړي رب کریم نون تاکیدی راوړي الله تعالی د تاکید په انداز کې وایي چې زه به خامخا دوی ته د خپل لاره د وصول طور وښایم دی کوشش کې لګیا دی الله تعالی د ده سعیه نه ضایع کوي رب کریم خامخا د خپل وصول او د خپل نزدېکت لار ورته ښایي او د دې نه به ډېر لوی ناز چېرته وي ملائک درته قدم ږدي باعمل عالم شوي صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دغه ملک پاک مخلوق آسمانونو کې ملائک هوا کې مرغان په دریابونو کې مایان او نور چې کوم مخلوق اوسېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ټول مخلوقات د رب کریم د یو نیکمل عالم دپاره د الله تعالی په درګاه کې مغفرت او بخښنه غواړي ته لګې خپل کارونه کوې بخښنه درته بل څوک غواړي ته لګې خپل منځونه کوه بخښنه درته بل څوک غواړي ته لګې خپل درسونه کوه بخښنه درته بل څوک غواړي دا ملک لګیا دي ستا دپاره مغفرت او بخښنه غواړي دا د لوی اعزاز دی او د دې نه بل لوی اعزاز چېرته دی دا کومه سرمایه چې تا ته رب کریم درکړې کومه سرمایه چې تا ته الله تعالی درکړې دا د دنیا د سرمایو نه ډېره اعلی ده د دنیا سرمایه علما کرام دي کې پالي کېږي هغه ختمېږي او تا سره چې کومه سرمایه ده دا ختمېږي نه بلکې دا ورځ په ورځ باندې رشد کوي که ته ژوندی هم سرمایه داری که ته وفات شوې د وفات نه بعد هم سرمایه داری ستا نوم ختمېږي نه یو نمونه درته ووایم ای معزز سامعینو که ته وایي چې طالب العلم یا ملا صاحب ډوډۍ نه لري دی سرمایه دار نه دی ښه لباس نه لري دی سرمایه دار نه دی ډېرې پیسې نه لري دی سرمایه دار نه دی نه ده ته چې رب کریم کومه سرمایه ورکړې ده د دنیا سرمایې د هغې سره برابرې نه دي د غریبو صحابه کرامو د جملې نه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه
دا حدیث هر کتاب چې رااړی عن ابي هريره دا یو صحابي و دوسي صحابي و ډېر فقیر انسان مال نه لرو دولت نه لرو بخاری کې راځي او ترمذی کې روایت شته وای ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مړه خېټه باندې خپل ژوند تیرو یعنی چې صرف خوراک به راته رارسېده او خېټه به مې مړه وه نور د نورو شیانو طالب زه نه وم چې به زه یا دنیا وګټم یا د دولت وګټم دا خبره هغه چا ته جواب کې وکړه وای ما ته خلک وایي ابو هريره رضی الله عنه وایي چې د نبی علیہ السلام نه ډېر روایات نقلوي او نور صحابه ستا په شان روایتونه داسې نه بیانوي لکه ته چې څومره ډېر روایات بیانوي مبارک ورته زما نور کار څه مهاجر صحابه به ځینې لګیو په بازار کې به خپله مزدوري کوله سهار به مزدورۍ ته ووتل د انصارو صحابو په مدینه منوره کې د چا ځمکې وي جایدادونه هغوی په خپلو پټیو کې لګیو او زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ ناست وم چې بس خېټه به مې مړه وه نو دا زما دپاره لویه سرمایه وه ما د محبوب ډېرې خبرې اورېدلې دي داسې یو حالت ورباندې راځي یو ورځ د ورځو نه یو شاګرد د لاسه نیسي مسجد نبوي شریف ته راوسته او ویې درو دې ځای طرف ته داسې اشاره کې ورته وایي شاګرده دا ځای وینې او وایي دغې ځای کې په کراتو مراتو باندې زه بېهوشه راپرېوتی یم په کراتو مراتو یو ځل نه وایي کله چې به بېهوشه راپرېوتلم مسجد شریف کې چې به نور کسان ناست وو وایي دوی به راغلل چا به مې په خوله لاس ایښی و چا به د لاسونو نه نیولی و چا به د پښو نه نیولی و دوی به ګمان دا کو چې ابو هريره رضی الله عنه باندې پیریان راغلي دي خو دی وایي د الله په ذات قسم چې په ما به پیریان نه و راغلي زه به ولږې راورخطا کړی وم او د ولږې د وجې نه به پروت وم ډوډۍ به نه وه خوراک څښاک به نه و معمول ده مبارک یو واقعه بیانوي یو ورځ ډېر زیات وږی شوم بیرون ووتلم ناست وم لاره کې صحابه کرام به راتلل وای نور کله مې معمول داسې و یو ورځ ناست وم ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی یا مې پرې سلام واچو د مسلې پوښتنه مې ترې وکړه وای مبارک د سلام جواب راکړه ولاړه په خپله مخه باندې زما تر څنګ ونه درېده چې نور یې راته څه شی ویلي وی وجه دا وه وای ما چې به کله دغسې عادت کوو وای دوی به پوهېدل چې ابو هريره وږی دی وای په دې ورځ دی مبارک تېر شي هېڅ شی هم راته نور ونه ویلی ځان سره مې وویل چې شاید د ده په کور کې به هم څه نه وو که څه وایي خو زه یې بیولم عمر رضی الله عنه راغی هغه باندې مې سلام واچو مبارک هم تېر شي آخره کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راغی چې کله مې مبارک باندې سلام واچو د سلام نه بعد راته ویل چې ابو هريره راځه راوستم کور ته خادم ته یې غږ وکړه چې زموږ کور کې پوښتنه وکړه څه شی شته او که نه شته د خوراک کاشکې چې د امت د سردار په کور کې خوراکي توکي وای بلګري خو فقراو د امت سردار دی د رب کریم محبوب دی تر هر چا ډېر ګران دی ورته صحابیات دی وایي ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي ډېری ورځې زموږ په کور کې داسې راغلي دي چې په هفتو هفتو زموږ په کور کې چېرته د پخلي دپاره اور نه دی بل شوی په هفتو هفتو باندې صحابه کرام پوښتنه کوي هنو ګزاره مو په څه شي باندې کوله چې په هفتو هفتو ستاسو په کور کې اور نه بلېده وایي په دوو تورو شیانو باندې به مو ګزاره کوله یو ورته اوبه یادوي او دویم ورته کجورې یادوي زموږ د کور اکثري ګزاره به یا په کجورو باندې وه یا په اوبو باندې وه خو باوجود د هغې صحابه کرامو تحفې به راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هدایا به راوړل په مختلفو اوقاتو کې د بخاري په حدیث کې دا هم راځي د خوراکي توکو هدیې او تحفې چې به صحابه کرام راوړي نبي علیه السلام ته نو الفاظ دا دي چې یتحرون یوم عائشه یا لیلة عائشه صحابه کرام به دې ته متوجه چې ته ودرېږه د عایشې رضی الله عنها نوبت په کومه شپه باندې دی په هغه شپه باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرامو تحفې ډېرې راوړلې یو ورځ بیبیانې راغونډې شوې بیرون صحابو ته پیغام لیږي تنها د عایشې رضی الله عنها په نوبت کې تاسو نبي علیه السلام ته هدایه او تحفې راوړئ
نو چې د نورو بیبیانو نوبت وي هم نبی علیہ السلام ته تحفې راوړئ د صحابیاتو عرض بیرون صحابه کرامو ته په دې عنوان رسیږي گزاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدې د صحابه کرامو په تحفو وه کار محبوب نه کو مزدوري نه کوله تجارت نه کو او باوجود د هغې کس کور ته رالیږي لاړ شه زموږ کور کې وګوره څه شی شته و که نه د کور نه پیغام دا راځي یا رسول الله هیڅ څه شی مو په کور کې نشته خو لږ معمولي شان په یو لوښي کې تاسو ته چا تحفه رالیږلې ده هم دومره دي چې ستاسو ګزاره ورباندې وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام پرې دی راوړی ابو هريره رضی الله عنه ته ابو هريره لاړ شه بیرون صفه کې به صحابه کرام ناست دي ټولو ته غږ وکړه چې راشي نبي علیه السلام راغوښتي یی دی مبارک وایي ما ځان سره ویل چې دا دومره معمولي لږې پی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول په لسګونو صحابه کرام په دې باندې به د ګزاره چېرته وشي زه ډېر وږی یم زما ګزاره پرې نه کېږي د دې نورو ملګرو ګزاره به څنګه وشي ورباندې خو باوجود د هغې د نبي علیه السلام امر وه مبارک وی لاړم صحابه کرام مې راوغوښتل وی نبی علیه السلام دا جام لاس کې راکړ راته ویل چې ابو هریره دا تقسیم کا وی د یوې مخې شروع شم یو صحابي ته ورکوم هغه اسکي بل صحابي ته ورکوم هغه اسکي بل صحابي ته ورکوم هغه اسکي بل ته ورکوم هغه اسکي وی آخر دا چې هغه معمولي پی چې په یو لوښي کې وي ټولو صحابه کرام هم اسکلې ما هم اسکلې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اسکلې او ځان مې مور کوله باندې دی وی د رب کریم په ذات قسم بیا هم په لوښي کې هغه پی امک په شان پاتې وي چې څنګه د نبي علیه السلام د کوره راوتلی لباس نشته خوراک نشته لږه ده تنده ده نوم یې د قیامت د ورځې پورې یاد دی ابو هریره نوم یې په هر کتاب کې ثبت دی ابو هریره هر امتی ورسره محبت کوي ابو هریره لامل څه شی و رب کریم علم ورکړی او څومره لویه سرمایه ده سرمایهدار خلک لاړل هغه دوران کې موجود وه چې کوم مؤمنان دي د هغې نه علاوه چې نور کوم سرمایهدار و نو قیامت د ورځې پورې څوک نوم ډېر په ناز نه یادوي د ابو هریره رضی الله عنه نوم په ناز یادېږي لامل څه شی دی علم عظیمه سرمایه د الله تعالی دې موږ او تاسو ته نصیب کړي او ای طالب یو د سرمایه ختمېږي نه دویم لوی نعمت د رب کریم در باندې دا دی دا کم عزت چې رب کریم درکړی او دا کم نعمت چې رب کریم درکړی د دې نه بل لوی عزت ستا دپاره نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاء کرامو وارثان دي عالمه د دې نه بل لوی منقبت ستا دپاره نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وارث ګرځولی ته د محبوب وارث یې ته د نبي علیه السلام وارث یې رب کریم عزت ځکه درکړی مقام ځکه درکړی مرتبه ځکه درکړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث یې که ته وایې چې دا وراثت د څه شي وه حدیث د بخاري دی نبي علیه السلام فرمایي وایي انبیاء کرامو په دنیا کې دینار او درهم نه پرېښي نبی علیه السلام دینار او درهم نه پرېښي چې هغه دینار او درهم ته علماو ته پاتې شي او علما دې دا دینار او درهم واخلي لیکن انبیاء کرامو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي په دنیا کې په میراث کې علم پرېښی دی لہذا کوم چا چې دا علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کړی د نبی علیہ السلام وارث امر انسان دی په نسب کې ورسره شریک وي او که ته د نبی علیہ السلام د نسب نه یو که نه هاشمي یې که نه سید یې که نه خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث دی خپل که ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث یې دا دومره عزت تا ته رب کریم درکړی ولې علم یو لوی صفت دی الله تعالی ترنه بهرور ګرځولی په آخر کې یو خبره کوم علم لویه سرمایه ده علم لوی منقبت دی خپله یې زده کوئ سپینګیرو تاسو مه نه امیده کېږي چې موږ علما نه یو په الله قسم دا ځوانان چې استعدادونه لري او فکرونه یې ښه دي او دوی لګیا دي زده کړه کولی شي دوی ته هم رب کریم اجر ورکوي او که ته سپینګیری یې زموږ سپینګیري وایي زما ژبه لوړه ده اوس نه چلېږي سبق نشم ویلی ژبه مې نه چلېږي ورباندې تا دپاره محبوب دومره تسلي ښودلې ده
نبی علیہ السلام فرمای وی کوم یو انسان چې قرآن کریم لولي ژبه چلیږي ور باندې رب کریم